ګوري د درود شریف ډیر اهتمام کوي. درود شریف ډیر زیات فضیلت لري. یو خو د خپل نبی سره وفام ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره څومره مینه محبت څومره وفا کوم وخت کې به زموږ دپاره دعاګانې غوښتلې. ما و تا دپاره خو دونې په کار ده چې د ورځې کم از کم 10 وارې نه 100 وارې درود شریف خو ووایو. سره د دې چې پر دې ویلو باندې الله موږ ته اجرونه هم راکوي. دا د رزق د پراخي هم لویه ذریعه ده. که سړی غواړي چې زما په رزق کې د برکت راس هغه د درود شریف ډېر وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا پر ما باندې یو وارې درود شریف وویلي الله به پر ده باندې 10 وارې رحمتونه نازل کړي. بل روایت کې ستا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا پر ما باندې 10 وارې درود شریف وویلي الله به پر ده 100 وارې رحمتونه نازل کړي. او که چا پر ما 100 وارې درود شریف وویلي دته به الله پاک جل جلاله څومره انعام ورکړي. یو انعام به دای چې الله به د دپاره براءت د نفاق څه ورکړي. الله تبارک وتعالی به د نفاق څخه خلاص کړي. یو دویم د دغه درود شریف د ویلو په وجه باندې به الله د جهنم د اور خلاص کړي و براءت من النار. او دریم دا واسکنه الله یوم القیامه مع الشهداء الله به د قیامت په ورځ د شهیدانو سره یو ځای کړي. غټ خبر چې الله تا د نفاق اخلاص کړي د جهنم د اور د اخلاص کړي او د شهداو په طبقه کې د راپورت کې د هغه سره د یو ځای کړي. ته نور څه غواړې؟ او دا آسان عمل درود شریف سهار چې راووتې په تسبیحات باندې شروع کړه صلی الله علیه وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف او خاص کر په درود کې درود ابراهیمی حدیث کې راځي ډیر زیات ثواب. لہذا موږ باید خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سره وفا ښکاره کړو. باید د سنت ته ځان متوجه کړو. د په شکل باندې ځان جوړ کو د پر سنتو باندې ځان جوړ کو د سنت په خپل زندگی کې عمل کو او درود شریف ډیر وای. دغه درود شریف یوازې دا نه چې د خپل نبی سره وفا ده د هغه سره د الله د لوري څومره انعامات دي او د هغه سره الله پاک جل جلاله به ستا په رزق کې پراخي راوړي.